مهاجر درغلی ده دلته د تا په ملک کې مهاجر پروت و ډوډۍ هم ځان ته خپل په زحمت پیدا کوله هڅې یې کول پیسې یې درکولې څومره دې بې عزته کړل مسلمانان هم داسې وي مسلمان داسې کوي هندوستان په هغه حالات کې چې خلک دې ورته مړه کړي دي هندوان هم دي صرف یې ویزې ور کنسل کړلې او په تیاره کې کېنول چې لاړ شئ نه یې د چا عزت ته لاس وواچوه نه چاته بده خبره وکوله کافر هم ده هندو هم ده تا څه وکړل د تا نظام څه وکړل آیا تا دومره غیرت نه درلود چې په دې مهاجرو دې غیرت کړی وای تا دومره غیرت نه درلود چې په دغه مسلمانو ښځو په دغه سپین ږیرو په دې ماشومانو چې ستا په څنګ کې بې عزته کول له کورونو راایستل په تا کې دومره غیرت نه و چې تا دا غیرت کړی و والله بالله د پاکستان حکومت چې انتقام مې د یو افغان درنه اخیستی نه وي د یو افغان دا یاد ساتئ دا هېر نه کوي چې تاسې وایئ چې ولا خبره ختمه شوه د موږ د نظام پالیسي هغه خپله پالیسي هغه نظام ده هغه باندې موږ کار نه لرو خو په والله بالله چې انتقام درنه وانخلو د هر افغان د اوښکې د یوې اوښکې انتقام به له تاسې نه اخلو انشاءالله دا په یاد لرئ پرېږدو نه ووځه نرسه نر غوندې تبلیغات وکوه نرسه د دغه پښتنو چې تر اوسه لا ویده دي دا راویښ که په دې غوږ کې ورچغې که چې بیا د کشمیر او د ازادیو او دا خبرې بیا ونه کوي اول خپله ازادي واخله اول د خپل ناموس نه دفاع وکوه اول د خپلې خاورې نه دفاع وکوه اول له خپل کور نه دفاع وکوه د کشمیر خبرې اوس مه کوه کشمیر پرېږده کشمیریان لکه نران کلونه کېږي چې هغلته دواړه د دوو کفارو جنګ ده او هندوستان چې د هغه انشاءالله کافر ده خو چاته زیان نه رسوي نه چاته تر اوسه زیان رسولی خو د دغو منافقینو زیان ډېر زیات ده اسلام ته د موږ د دغه اوسني نظام دښمن هندوستان نه ده امریکا یې دښمن و اوس دښمن نه ده امریکا اوس نه غواړي چې دا په پاکستان غواړي چې دا نظام چپه سي په ملا یې پګړۍ په سر یې کېده میره دشمن افغانستان ہے دې نه زده کوي د افغانستان علماو بزدله خلک زه درته وایم چې بزدلي کوي د دغو نه زده کوي په والله چې د تقي عثماني هم دغه فکر ده په والله بالله د مولانا